غزني کې د پاسپورټ امریت لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د غزني ولایت د پاسپورټ امریت لپاره د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست له لوري د 15.7 میلیون افغانیو په ارزښت نوې ودانۍ جوړیږي. د مسؤلینو په وینا دغه ودانۍ په 2 پوړونو کې جوړیږي او 12 اداري اتاقونه به ولري او د 9 کاري میاشتو په موده کې به بشپړه شي چې بودیجه یې د کورنیو چارو وزارت له لوري ورکول کیږي. دا تعمیر چې ده 2 منزله ده، 12 اتاقه لري، یو مسجد، یوه اشپزخانه او 3 تشنابه. تقریبا 9 میاشتې تقریبا دغه میاشتو 9 میاشتې به انشاءالله تکمیلیږي دا کار به انشاءالله او ګټې اخیستل ته سپارل کیږي. د تعمیراتو ریاست له طرفه دا کار انشاءالله پیل کیږي او شروع کیږي. ورته مهال د غزني د پاسپورټ امریت مسؤلین هم وایي چې د تعمیر په نشتون کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د دغه ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې حل او د مراجعینو لپاره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د غزني د پاسپورټ د ادارې تعمیر خو بیخي ونه، خو یو څو اتاقو چې موږ کار اخیسته او هغه کانتینرونه اوس له هغو چې موږ شعبې جوړې کړې وې او حال داسې په تېرو 4 کلونو کې چې موږ دلته وظیفه اجرا کړې، نهایت زیات مراجعین د پاسپورټ ادارې لرل. دا په ټول افغانستان کې بیروبارو پاسپورټ په اداره باندې، خو دلته بیخي امکانات کم، خو څه کوي کېدای شي بیخي له نشت سره مخامخ. نو دغه نوي تعمیر ته موږ ډېر خوشبینه یو چې انشاءالله د هیوادوالو خدمت په خپل وخت سره او په ښه توګه سره سوی وي. د یاد امریت مراجعین هم د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ستایي او زیاتوي چې د اداري ودانۍ په نشتون کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دې تعمیر په جوړېدو سره به د خلکو ستونزو ته رسېدنه وشي او خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. خلکو به مثلا له یخ څخه به وژغورل شي، کارونو ته به په وخت رسېدنه وشي. د خلکو لپاره به غټ سهولیت پیدا شي او غټ تکلیف چې به د خلک خلاص شي. نو دا د موږ لپاره د خلکو لپاره د کارمندانو لپاره غټ سهولیت. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست له لوري د غزني اندړو ولسوالۍ لپاره د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت یو محراب مسجد د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې ډېر ژر به یې ودانیزې چارې پیل شي.